بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو ملګرو، نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو دا ووایو چې څنګه موږ په کال لینکس کې په کمانډ لاین باندې کار وکړو. د کمانډ لاین لپاره لومړی تاسې دا لوړه پټه چې وینئ دا تعدیل د هایډ کولو لپاره تاسې په هایډ کمانډ بار دغه اپشن باندې کلیک وکړئ، نو دا به هیر شي، تاسو ته وخت، تاریخ، شیان او همدارنګه هیر شوي شیان درته ښیي. نو راځو ملګرو، زه ټرمینل اوپن کوم. نو لومړی موږ تاسې چې نن یې وایو هغه د یو څو کمانډونه چې نن موږ تاسې وایو. راځم نوټ پټ اوپن کوم. دا هم د نوټ پټ شانتې فایل دی. نو لومړی زموږ ستاسو کمانډ چې دی هغه دی د هو ام آی، مطلب چې زه څوک یم. هو ام آی مطلب زه څوک یم. دغه نه وروسته زموږ ستاسو بل کمانډ چې دی هغه پی ډبلیو ډي. پی ډبلیو ډي مطلب پرنټ اینډ ورکینګ ډایرکټري. او بل هم موږ لرو کمانډ ال اس کمانډ دی، او بل هم سی ډي ډاټ ډاټ کمانډ دی، او بل هم لرو موږ تاسې چې سی ډي ډاش کمانډ دی، سی ډي ډاش کمانډ. اوس راځو ملګرو موږ وایو لومړی چې سی ډي ډاش کمانډ، او بل هم لرو کلیر کمانډ. لومړی راځو موږ وایو ملګرو هو ام آی، مطلب زه څوک یم. که چیرې دا د یوزر یعنی د اکاونټ د معلومولو لپاره تاسو په کوم یوزر کوم اکاونټ کې یاست دا ستاسو یوزر اکاونټ درته معلوموي. نو تاسو به ولیکئ ډبلیو ایچ او ام آی، هو ام آی، او دغه نه بعد به انټر کړئ. نو دا دې موږ ته راوښودل چې تاسو په کوم یوزر کې یاست. موږ په کالي یوزر کې یو. هغه نه وروسته موږ راځو پی ډبلیو ډي، مطلب پرنټ اینډ ورکینګ ډایرکټري. داسې هم راتلای شي او داسې هم راتلای شي پریزنټ ورکینګ ډایرکټري. دا پرنټ اینډ ورکینګ ډایرکټري د خپل ځان د معلومولو لپاره په کار اچول کېږي. مثلا موږ په ډېرو ځایو کې ګرځو، خو موږ ته وایي موږ چیرې راغلي یو، په کوم ځای کې اوس هم ګرځو. د هغه لپاره دا دی ملګرو چې تاسې به پی ډبلیو ډي ولیکئ، هغه نه بعد به انټر کړئ. نو دا دی لومړی موږ په هوم کې یو، د هوم نه بعد په کالي یوزر کې، په کالي یوزر کې په ډیسکټاپ کې ګرځو. پیله موږ په ډیسکټاپ کې یو. نو ملګرو که چېرته تاسې وغواړئ چې چک کړئ په ډیسکټاپ کې زما سره څه دي، نو هغه نه بعد به تاسې له ال اس کمانډ څخه کار اخلئ. ال اس کمانډ به تاسې ولیکئ، هغه نه بعد به انټر کړئ. نو دا هغه څه دي چې زما سره په ډیسکټاپ کې وجود لري. دا دلته هم تاسې کتلی شئ. نیو فایل دی زما سره، او دا فولډر دی، دا دی. نو دا هغه شیان چې زما سره په ډیسکټاپ کې هم وجود لري. نو دلته یې ماته راښکاره کړه چې ستا سره دغه شیان دي. بل هم راځو موږ لرو سی ډي ډاټ ډاټ کمانډ. اوس که چېرته موږ وغواړو چې سی ډي وبخښئ، د هغه نه مخکې موږ یو بل کمانډ هم لرو چې دلته ما نه دي ذکر کړی، هغه دی سی ډي سلاش کمانډ. سی ډي سلاش کمانډ. اوس که چېرته موږ غواړو دغه نیو فایل ته ننوځو، یا هم ټي 1 ته ننوځو، یا هم ای 1 ته ننوځو. دې ته د تګ لپاره موږ د کوم کمانډ څخه کار اخلو؟ هغه لپاره سی ډي سلاش. سی ډي سلاش په دې سلاش څخه مخکې به د هغه فایل نوم ورکوئ. مثلا زه سی ډي ورکوم، د هغه نه بعد زه د هغه فایل نوم ورکوم، ای 1 ورکوم. ای 1 چې مې کله ورکړي، د هغه نه بعد سلاش وهم. ملګرو ما دا دی د ای 1 دغه کوم زه غواړم دا فایل ته ننوځم، نو ما د هغه نوم ورکوي سی ډي، هغه نه بعد انټر کوم. نو دا دی ملګرو زه مخکې په ډیسکټاپ کې وم، اوس دا دی د ډیسکټاپ سره د ډیسکټاپ کې پسې ای 1 فایل ته ننوتلم. ګورم چې دلته څه دي. هغه د چک کولو لپاره موږ کمانډ لرو ال اس کمانډ. نو په ای 1 کې زموږ سره یو فولډر دی، فقط دا فولډر دی نیو فولډر په نوم په دا ای 1 کې دی زموږ سره. ښه ملګرو، هم موږ لرو د سی ډي ډاټ ډاټ کمانډ.
cd ډاټ کمانډ دا د څه لپاره کارول کیږي. اوس موږ A1 ته راغلي د A1 څخه ډیسکټاپ ته راغلي غواړو چې د دې څخه ووځو. لومړی به موږ د A1 څخه ووځو نو cd ډاټ وهو نو موږ مخکې په A1 کې وو او اوس موږ سره د A1 نسته. موږ بیرته خپل ډیسکټاپ ته راغلو. که غواړې چې د ډیسکټاپ څخه هم بیرته ووځي نو بیا هم cd ډاټ کمانډ هغه نه بعد انټر. مخکې موږ په ډیسکټاپ کې وو اول خو دلته وو د ډیسکټاپ څخه بیا د A1 څخه ډیسکټاپ ته راغلو. د ډیسکټاپ څخه اوس بیرته خپل روټ کالي یوزر ته ولاړولو. ګورم چې زما سره په خپل هوم کې څه دي. نو زما سره په هوم کې دغه شیان موجود دي ملګرو. دغه شیان زما سره په هوم کې موجود دي. دا شیان بل هم موږ لرو cd ډاش. که چېرته اوس ملګرو اوس موږ په کالي یوزر کې که غواړو موږ د یوزر څخه هاخوا ته ولاړ سو. که چیرې اوس موږ وغواړو چې د روټ یوزر څخه هم هاخوا ته ولاړ سو د هغه لپاره موږ لرو cd ډاټ کمانډ. تاسې به د ټولو فایلو څخه ووځئ خپل روټ یوزر ته به ولاړ سئ. د روټ څخه وروسته به تاسې چیرته ځئ cd ډاټ هغه نه بعد به انټر کړئ. نو زه دا بیرته هوم ته راغلم. د کالي څخه هم د یوزر نه ووتلم. زه اوس په یوزر کې نه یم. د یوزر اکاونټ څخه ووتلم رالم هوم ته. ګورم چې زما سره په هوم کې څه دي. LS چې کومه په هوم کې زما سره کالي دي. نو زه غواړم چې د هوم څخه هم ووځم. د هوم څخه هم د وتلو لپاره بیا هم همدا کمانډ کارول کېږي. لومړی به تاسې خپل کالي یوزر ته ولاړ د کالي څخه به هوم ته ولاړ سئ. د هوم څخه وروسته بیا که چېرته نور هم هاخوا ته شاته ځئ بیا به دغه کمانډ وکاروئ. اوس ملګرو زه د هوم څخه هم دا یم ووتلم. دلته لږ تغییر تاسو ته معلومیږي. نو اوس ګورم چې دلته زما سره څه دي. دلته ملګرو موږ چې کولی سو دلته د کالي لینکس ټول فایل سیسټم موږ همدلته چې کولی سو. ملګرو مکمل موږ سره چې په کالي لینکس کې څه شیان وجود لري هغه همدا دي. د کالي لینکس ټول فایل سیسټم همدا دي چې سره کوم جوړښت لري. بل هم لرو موږ د کلیر کمانډ. اوس که موږ غواړو چې دا هر څه کلیر کړو دا هر څه کلیر کولو لپاره موږ دا یو انګلیسي لغت دی د ټولو زده دی کلیر معنا پاکول. نو دلته هم د کلیر معنا لري. دا دی موږ سره پاک سو ملګرو. نو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ ملګرو پر یو نور کمانډ وغږېږو. نور داسې اجازه غواړم د الله په امان.